په دې وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې رسنۍ او خبریالان په نښه شول او ځینې یې لا هم تر ګواښ لاندې دي. په داسې حال کې چې حکومت د خبریالانو امنیت خوندیتوب اړوند کوم ګام نه دی پورته کړی، د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي خبریالان دې لکه د نورو په شان قربانۍ ورکړي او دوی نشي کولی چې ټولو خبریالانو ته زرې موټرې واخلي. ما با تروریسم رسانه‌ای روبرو هستیم. این نکته هم بدانین که ترازوتان کمی انصاف داشته باشه که به 7000 خبرنگار ما 7000 موتر ضد گلوله 7000 خانه مسئولیت ایجاد کرده نمیتونیم. خبرنگار ما و جامعه رسانه ما مانند سرباز ما و مانند ما که نه موتر ضد گلوله دارم نه هم چیزی گپای ما که میبینیم که محتواش چی است، میپذیریم که ما باید در این مسیر قربانی بتیم. خو په همدې حال کې بیا خبریالان د شیوای شرق د خبرو په غبرګون کې وایي دوی بې طرفه دي او ولې باید قرباني ورکړي. خبریال ولې قرباني ورکړي؟ لامل څه شی ده؟ په زرې موټرو کې ګټې وغه دوی کوي، بل طرف ته مثلا مسلمان مخالفین دي چې دوی ترمنځ جګړه ده. خبریال من هیڅ یو پل د دوی مابین کې واقع کېږي، د دواړو حالات خلکو نړیوالو ته بیانوي، نو خبریال ولې قرباني ورکړي؟ در صورتی که چنین روند ادامه پیدا بکنه به باور ما چرخه اطلاع رسانی در افغانستان سقوط خواهد کرد به دلیل اینکه نهادهای مرتبط به خصوص وزارت اطلاعات فرهنگ و حکومت هیچگاه عاملین و پرونده های قتل خبرنگاران را مورد بررسی قرار نگرفته و افشا نساخته. نه یا د خپلواکو رسنیو ملاتړ کوونکې اداره حکومت د خبریالانو امنیت په تامین کې پاتې بولي. فکر میکنم حکومت د اونمو طول عرض و کلانش تا امروز از رسانه ها حمایت نکرده، نه وزارت اطلاعات فرهنگ و نه وزارت داخله و دیگر وزارتخانه به خصوص در زمینه تهدید خبرنگاران. اگر حمایت میشد و اگر کار در این زمینه انجام میشد ما شاهد نه قدر فرار خبرنگاران می بودیم و نه شاهد شهادتشون. په کمه موده کې نږدې 10 خبریالان ووژل شول. پر خبریالانو د بریدونو مسؤلیت کومې ډلې ونه مانه.